أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې اولا خو به دغه لیدنه د ابو سفیان د دین او عقیده د پاره ثابتونکې او قائمونکې سي، او دوهم د ابو سفیان د دماغ څخه به د جنگ خبرې په کلی ډول سره ووزي. اوس چې دغه اسلامي لشکري یو پس له بل څخه د ابو سفیان و مخ ته تیریږي او دی په تعجب سره ورته ګوري، په حیرت کې پاتې دی. نو یو عباس رضی الله تعالی عنہ ته وکتل او ورته ویل: په والله ستا د وراره پاچهي نن ورځ ډېره لوسلې ده. مګر عباس رضی الله تعالی عنہ د هغه پخوانی غفلت څخه راویښ کی او ورته ویل: یا ابا سفیان، دا نبوت دی، دا چې ته وینې دا پاچهي نه ده، دا نبوت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پاچهي او مشرتوب، مال او دولت ټول په هغه ورځ تر پښو لاندې کړ چې تاسو په مکه مکرمه کې پر عرض کړ، او دا هغه وخت وو چې د علیه الصلاۃ والسلام ستاسو آزارونه او عذابونه تحملول او زغمل، او تاسو بالاخره د خپل وطن څخه و هجرت ته مجبور کړ. دا ټول په دې سبب وو چې د علیه الصلاۃ والسلام نه غوښته چې خپل نبوت، هغه چې تاسو و ایمان بالله ته دعوت ولاس، ستاسو په پاچهي بدل کی. نو ځکه ورته ویل دا پاچهي نه ده بلکې دا نبوت دی. پاچهي خو تاسو ورکول او د علیه الصلاۃ والسلام نه قبلول. ورونو، دغه د عباس رضی الله تعالی عنہ جمله داسې جمله ده چې الهي حکمت د عباس رضی الله تعالی عنہ پر ژبه جاری کړه، د پاره د دې چې دغه جمله د قیامت تر ورځې د هغو کسانو د پاره جواب وګرځي چې دوی دا فکر کوي چې د نبوت دعوه د دې د پاره و چې پاچهي او زعامت لاس ته راوړي یا قومیت او عصبیت پر ژوندۍ کی. خود دغه د عباس رضی الله تعالی عنہ جمله داسې جمله ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټول حیات لپاره اول تر اخره عنوان ګرځیدلای شي. په حقیقت کې د علیه الصلاۃ والسلام د عمر او ژوند ټول لحظه او ساعتونه، مرحله او دوره د دې دلیل دی چې د علیه الصلاۃ والسلام وخلق ته د رسالت د رسولو او تبلیغولو د پاره مبعوث کړه سوی دی، نه د خپل ځان د پاچهي د پاره. څلرم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو حکیمانه تدبیر داو چې خپل اصحاب یې امر کړه چې مکه مکرمه ته د څلورو مختلفو لارو څخه ور داخل سي، د یوې لارې څخه مور داخليږي. دا کار د دې لپاره وو چې د مکه مکرمه و خلقو ته د جنگ کولو موقع ورنکي، ځکه که اهل مکه د جنگ اراده هم وکړي نو مجبور دي چې خپل قواوی به د مکه مکرمه و ټول لارو ته سره ویشي. نو په دغه ډول سره د قریش د مقاومت اسباب ضعیف کیږي او د جنگ امکانات یې لږیږي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا کار د دې لپاره وکړي چې تر کومه حد ممکن وي په بلد الحرام کې جنگ ونسي او ویني ونه بهول سي. نو ځکه مسلمانانو ته امر وکړي ترڅو پورې چې چا جنگ نوی در سره کړي تاسو به جنگ نه کوئ، او دا اعلان یې هم سره وکړي هر هغه څوک چې په خپل کور کې وي او د کور دروازه په ځان پسې بنده کې هغه په امان دی. دا ټول د چی د پاره و؟ د خلقو د سلامتیا او امان د پاره. پنځم، د شذو د بیعت څخه موږ دغه احکام او عبرت را استلای شو
اول په ټولو هغه مسؤلیتو کې چې یو مسلمان ته ترقی ورکوي د نورو سره د ښځو مساوات، نو ځکه پر یو مسلمان پاچا او رئیس دا لازمه ده چې د ښځو څخه هم داسې عهد واخلي چې د اسلامي ټولنې د جوړولو لپاره په ممکنه مشروع وسایلو سره عمل وکړي او کار ځنې واخلي. لکه څرنګه چې دغه عهد د نورو څخه اخیستل کیږي، د نر او ښځې په مابین کې فرق او تمیز نشته. دغه ځای څخه دا معلومه سوه لکه پر نرانو دغه قسم پر هر مسلمان ښځې دا لازمه ده چې د خپل دین احکام زده کړي او ټول هغه ممکنه او مشروع لارې د دې لپاره عملي کړي چې د علومو په اسلحه سره مسلح شي او دغه علومو په واسطه د اسلام د دشمنانو په کمین او حیلو ځان پوکي چې د اسلام دشمنان د کوم لارو څخه غواړي چې پر موږ غالب او کامیاب شي. دغه علومو په واسطه دا کولای شي چې هغه عهد چې د دې پر ذمہ دی او هغه بیعت چې د دې په غاړه کې دی په صحیح ډول سره ادا کړي. او دا واضحه او ښکاره خبره ده کومه ښځه چې د خپل دین په حقیقت نوي خبره د اسلام د دشمنانو په چم او حیله نوي پوه، دا څنګه کولای شي چې دغه عهد او بیعت حقوق ادا کړي؟ دوهم، موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځو سره څنګه بیعت کاوه. د ښځو سره بیعت فقط د خولې په خبرو سره وو، بل دې څخه چې لاس یې ونیسي. حال دا چې د نورو بیعت داس نو دا پر دې دلالت کوي چې د یو نر د پاره و پردی ښځې ته لاس وروړل نه دی روا. او پر دغه مسأله د مسلمانانو د علماو اختلاف هم نه دی را معلوم، بلکې ټول دغه کار ناروا بولي بل هغه د ضرورت د وختو څخه لکه د ډاکټر معاینه یا د غاښ کشل او داسې نور شرعي ضرورتونه. او دا چې د ښځو سره مصافحه یا پلاس تړمسه کیږي دا هیڅ ضرورت نه دی. عرف او اصطلاح و شرعي هغه احکام ته چې په کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ثابت وي هیڅ تغییر نسی ورکولای. دریم، دغه د بیعت حدیث شریف پر دې دلالت کوي چې د ضرورت په وخت کې د ښځې د आवाज اوریدل مباح دي، یعنی د ښځې आवाज نه دی عورت. خو د حنفي مذهب ځینې علما وایي چې د ښځې आवाज عورت دی. اوس مو ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت څخه څنګه او په کومه طریقه سره احکام، حکمتونه او عبرتونه را ایستل کېدلای شي چې د فرد او ټولنې د پاره مفید وي. نور به بحث نه وژدم او بیرته به خپلې قصې ته ولاړ شم. موږ د مکې مکرمې د فتح غزا بیان کړه. اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند دریمه مرحله درته بیان شي چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند د مرحلو څخه آخري مرحله ده چې په دغه مرحله کې پس له اوږده جهاد څخه، پس له تکالیف او ستړیاو څخه، پس له تشویشات او اضطرابات څخه، پس له خونړیو جنگو څخه اسلامي دعوت نتیجه او ثمره ورکوي. په تیرو څو کلو کې د مکې مکرمې فتح کول د دعوت هغه ډیره لوی نتیجه و چې د مسلمانانو لاس ته ورغله. په دغه فتح سره د ورځو تیرېدو تغییر وکړي. د جزیره العرب هوا په بدل شوه. دغه فتح د تیر سوي وخت او د راتلونکي وخت په مابین کې یو فاصل و. د عربو په نظر قریش د دین ساتونکي او انصار و او نور عرب په دغه کار کې د دوی تابع و. نو د قریشو تسلیمېده په جزیره العرب کې د بت پرستی د دین ختمېده و. اوس نو دغه دریمه مرحله ممکن و دوه صفحو ته وویشل شي چې یوه صفحه د جهاد او جنګو ده او دوهمه صفحه د عربي قبیلو و اسلام ته د داخلېدو او مسلمانېدو ده. او دغه دوه صفحې سره مشتې دي، یوه د بلې په مابین کې پیښېده. په خپل مابین کې ترتیب تقدیم یا تاخیر نه درلودي چې زه پر هغه ترتیب درته بیان کوم، مګر ما دا مناسبه ولیده چې هر صفحه په ترتیب سره جلا جلا بیان شي.
خو څرنګه چې د جنگو او غزاو صفحه زموږ د مخنی بحث سره مشابهت لري، نو می دا بهتره وبلل چې اول د جنگو او غزاو صفحه درته بیان کړم. د حنین غزا. ورونو تاسو ولیدئ چې مکه مکرمه په یو سریع او داسې چابکه حمله سره فتح شوه چې ټول عرب یې په حیرت او دهشت کې واچول. د شاوخوا همسایه قبیلو ته دغه خبر ناببره او ناګهاني ورغلی چې هیڅ چاته دا ممکنه نه و چې دغه کار مخ ونیسي. نو ځکه د شاوخوا قبیلو د تسلیمېدو څخه منع ونه کړه او هغه هم تسلیم شوه. بیل دینو شریرو او متکبرو قبیلو چې د هغو قبیلو په مقدمه کې د حوازن او ثقيف قبیلې وې. نو ودغه قبیلو ته د نورو قبیلو خلق چې د نصر، جشم، سعد ابن بکر او هلال خلق و هم راټول سو. دغه قبیلې چې خودخواه او متکبر قبیلې وې دا یې نه قبلول چې د مسلمانانو دغه نصرت او کامیابی ته سرکښته کی. نو د ټولو قبیلو مشران د مالک ابن عوف په ځای کې د مشورې لپاره سره یو ځای سو چې په نتیجه کې د مسلمانانو سره د جنگ کولو اتفاق وکړي. په دغه وخت کې حوازن او دغه نورو قبیلو پوره ترتیبات ونیول. تقریبا 100,000 جنگي نفر یې سره راټول کړ او ځانونه یې د مکه مکرمه د حملې لپاره تیار او آماده کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان په مکه مکرمه کې دي. دغه قبیلو دا اراده وکړه چې پر مکه مکرمه حمله وکړي او تر خپل تسلط او تصرف لاندې راولي. دا خو حوازن، بنو بکر او ثقيف سره یو ځای شو. مګر هلته د حوازن ځینې قبیلې وې چې هغو اشتراک نو ورسره کړی چې د هغې جملې څخه کعب او کلاب و. که څه هم دغه قبیلې د حوازن څخه وې مګر ویل موږ په دې موضوع کې ګډون نه در سره کوو. اوس نو د قبیلو مشران سره کښېنسته ویل موږ باید په دې جنگ کې یو رئیس او پاچا ولرو چې دغه حمله مشرتوب د هغه پر غاړه وي. نو یو نوې ځوان دغه مشرتابه د لپاره خوښ او انتخاب کړ چې د شریف او لوړې کورنۍ څخه وو او نوم یې مالک ابن عوف. ویل کېږي چې په دغه وخت کې د مالک ابن عوف عمر 24 کاله وو. سره د دې چې عمر یې کم وو مګر څرنګه چې نسب او کورنۍ لوړ و نو یې د حوازن د ټولو قواو مشر وټاکي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د حوازن د قبیلو حالات ورسېده چې د جنگ د پاره ځانونه جوړوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د معلوماتو د پاره نفر ولېږل چې د هغو نفر څخه یو نفر چې ابو حدر الاسلمي رضی الله تعالی عنه نومېدی وکولای سوای چې وطائف ته ولاړ سي او هلته د حوازن او ثقيف په لشکرو ورننوزي. پوره معلومات راټول کړه او بیرته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. حالات ورته وویل چې دوی ځانونه د مکه مکرمه د حمله لپاره آماده کړي و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د مکه مکرمه څخه درووزي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولی د مکه مکرمه په داخل کې جنگ نور سره کاوه. هغه ډېر لوی او مهم سبب درلودي. هغه دا چې اهل مکه نوی مسلمانان سوي دي. د اسلام یې فقط څو ورځې کیږي. نو که په مکه مکرمه کې جنگ پیښ شي دا امکان لري چې اهل مکه دې هم غدر او خیانت وکړي چې دا کار به و مسلمانانو ته ډېر سخت او مشکل تمام شي. ځکه یو لشکر به د باندې څخه جنگ شروع کی او بل مخالف لشکر به د نن په مکه مکرمه کې ورته پیدا شي چې د دې نتیجه به و مسلمانانو ته ډېره سخته او مشکله وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه غوښته چې د مکه مکرمه د داخل څخه جنگ وکړي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې لشکر دې د حوازن د مقابله لپاره تر مکه مکرمه د باندې وروزي. هلته د حوازن لشکر
د هغه مسلمان جاسوس تر رهي کېدلو وروسته فوراً د مکه مکرمه پر طرف حرکت وکړ. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا معلومات نه و چې د حوازن لشکر را رهي سوی دی. د مسلمانانو دا فکر او خیال وو چې د حوازن لشکر تر اوسه په طائف کې دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده دا و چې پر طائف حمله وکړي. نو خود د مسلمانانو د لشکر حرکت هم د طائف پر طرف وو او د هغه طرف څخه د حوازن لشکر د مکه مکرمه پر طرف حرکت کړیو. کوم وخت چې مالک ابن عوف او نور قبایلی مشرانو د مسلمانانو سره پر جنگ کولو اتفاق وکړي، نو د مالک ابن عوف په امر د کفارو د لشکر ټول افراد په دې مکلف کړه سو چې خپل ښځې، خپل اولادونه او خپل حیوانات ټول ورسره را رهي کړي. دا د دې لپاره چې لشکر یې ونه تښتي، ولی که شکست او ماته هم وخوري د مالو، اولادو او خپل ښځو په سبب نسی تښتېدلی. دغه شیان پر میدان نه پریږدي. لږ تر لږه دغه خپل ښځو، اولادو او مالو د پاره جنگیږي. نو د کفارو لشکر د خپل ښځو، اولادو او مالو په ملګرتیا را رهي سوی دی. څو په اوطاس کې یې واړول. اوطاس د حوازن په منطقه کې یو ډیره لو او بردار شیله ده چې د حنین و شیلې ته نږدې ده، مګر په خپل د حنین شیله نه ده. او حنین بیا د سیل کبیر سره یو بل شیله ده چې د مکه مکرمه څخه تقریبا 13 یا 19 میله لري ده. کوم وخت چې د حوازن او طائف لشکري دغه د اوطاس شیلې ته راورسېده، مالک ابن عوف ته هم دا خبر رسیدلی دی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم د لشکره سره د مکه مکرمه څخه راوتلی دی. نو مالک ابن عوف دغه شیله د جنگ د پاره اختیار کړ. دالته خیبه و درولې او لشکر واړول. ویل دا ځای د جنگ د پاره مناسب ځای دی. د مالک ابن عوف په لشکر کې یو مهم شخص، په او فهمیده سړی وو چې ډېر لوی جنگي پهلوان او شجاع وو. د عربو د مشهوره او نامدار پهلوانانو څخه وو. ډېر جنگي تجربه یې درلوده چې نوم یې درید ابن سمه وو. د جاهلیت په وختو کې د جنگ په میدان کې ډېر مشهوره نوم وو، مګر اوس بوډا او سپینږیری دی. ویل کېږي چې د حنین په ورځ عمر 160 کاله وو. نو زور، ضعیفه او پستر ګړوندو. 160 کاله ډېر عمر دی. بدن یې مات او بې طاقته وو. څرنګه چې پر اوښ یې ځان نسوای تکیه کولای، نو دی به په کجاوه کې سپراوه لکه د ښځو کجاوه. خو د ښځو سره بنتلی په کجاوه کې به وو او د نورو سره به رهي وو. د جنگ په کارو کې به د ده څخه مشوره اخیسته. هر کار یې د ده په مشوره او مصلحت سره کاوه، ځکه پهلوان او د جنگ په کارو پوه وو. اوس چې لشکر واړول، درید ویل په کومه شیله کې یاست؟ خلق ویل د اوطاس په شیله کې یو. د ویل هو، د آسانو د زغلولو د پاره ښه ځای دی. نه ډېرې لوړې لري چې څوک نسی ورختلای او نه اوار دشت دی. ښځې او کوچنیان، حیوانات او مالونه چې د لشکر تر شاوه هغه هم را ورسېده. درید د ښځو او کوچنیانو، پسو او اوښانو اوازونه واورېده. په تعجب کې سو. ویل دا څه شي دي چې زه اورم؟ د اوښانو رمباړې، د خرو رهارې، د کوچنیانو ژړاوې، د پسو نارې. خلق ویل دا د مالک ابن عوف امر دی چې ټول مالونه، اولادونه او ښځې مو در سره راولي. درید ویل مالک ابن عوف راولي. څرنګه چې د درید د امر څخه چا مخالفت نکاوه، نو مالک ابن عوف ورته راغلی. درید ورته وویل د پسو، اوښانو او کوچنیانو اوازونه اورم. دا څه قصه ده؟ مالک ویل دا د دې لپاره دی چې ما غوښته چې د هر سړي تر شا د مال او اولاد وي او د هغو څخه د دفاع لپاره جنگ وکړي او ونه تښتي. درید ویل والله اوس هم د پسو یو چوپان یې، په جنگ نه پوهېږي. آیا مات سوی لشکر په یو شي راګرځي؟ که انسان مات سو
او پر خپل مرګ وبېرېدی والله هیڅ شی یې نشي راګرځولی. درید نور هم وویل که کامیابي ستاوه بل شی فایده نه در رسوي بېله سړی او د هغه توره او نیزه، او که کامیابي د هغه بل طرف وه نو خپل مال او اولاد دې هم د لاسه ورکړه. یا مالک ته په دې سره نسې کامیابه کېدلی چې د هوازن هګۍ دې د اسانو مخ ته کښېښول. دوی خپل وطن او خپلو قبیلو ته ولېږه او بیا دې پهلوانان د جنگ دپاره د اسانو پر شا سپاره که. که کامیابي ستاسې وه اهل او اولادونه به مو در پسې راسي، او که دشمن کامیابه سو مال او اولادونه به دې ساتلي وي. خلقو غوښته چې د درید د نظریې اطاعت وکړي، اهل او اولادونه بیرته ولېږي. د لشکر ټول مشران د درید د رایې اطاعت کوي. مالک ابن عوف د لشکر عمومي قومندان وبېرېدی چې د امریت لاړی او خلق د درید اطاعت کوي. نو یې وویل والله دا کار به ونسي، ته ضعیفه سوې او عقل دې هم در سره ضعیفه سو. دلته یو بل عاطفي حرکت هم وکړي. توره یې واخیسته او د لشکر مشرانو ته ورغږ کړه. هغه چې راټول سوه د تورې لاس یې پر ځمکه کښېښاوه او د تورې تیره سر یې پر خپل ځګر کښېښاوه. د رکوع پر قسم ودرېدی او پر توره یې تکیه وکړه او ویې ویل والله یا به هوازن زما اطاعت کوي یا به دغه توره زما تر ملا وځي. مالک ابن عوف نه غواړي چې په دغه جنگ کې د درید نوم یاد سي یا یې د نظر متابعت وسي. نو ویل یا به زما امر مني یا د درید. د لشکر مشران سره یو ځای دي په خپل مابین کې سره وویل درید په سترګو ړوند او سپینږیري ضعیفه سړی دی، د جنگ اداره نشي کولای. که موږ د اوسه څخه د مالک ابن عوف پر مشرۍ اختلاف وکړو نو سره وپاشل سو. زموږ ملګرتیا د مالک ابن عوف سره که څه هم په عمر لږ دی د درید تر ملګرتیا ښه ده. نو مشران وویل موږ ستا اطاعت کوو یا مالک ابن عوف. نو یې د درید امر نه کوي قبول. ښځې او کوچنیان مالونه او حیوانات پاته سوه. د الله جل جلاله اراده داسې وه چې دغه انسانان او حیوانان د مسلمانانو په نصیب سي. نو درید ابن صمه وویل دا داسې ورځ او کار دی چې نه ځنې غائب یم او نه پکښې حاضر یم. یعنی زه خو حاضر یم مګر نظر مې بل شی دی. نو لکه نه چې یم حاضر. بیا درید پوښتنه وکړه چې دا کم ځای دی؟ ویل دا وادي اوطاس د وادي حنین و څنګ یا بغل ته. درید ویل هو دغه ځای د جنگ د پاره ښه او مناسب ځای دی. نو یا مالک ابن عوف ته وویل په اوله خبره کې د زما اطاعت ونه کړي، په دغه دوهمه خبره کې مې امر ومنه. هغه دا چې د مسلمانانو د لشکر په لار کې کمینونه ورته ونیسه. دا ځای د کمینو د پاره ډیر وړ او مناسب ځای دی. مالک ابن عوف هم د خبره ومنل او کمینونه ونیول. د هجرت د اتم کال د شوال په شپږمه ورځ چې د شنبه ورځ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه څخه د طائف پر طرف حرکت وکړي چې دا ورځ و مکه مکرمه ته د دخول نو نسمه ورځ و. په دغه غزا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره 12,000 نفر مسلمانان ملګری و چې 10,000 نفر یې هغه لشکر وو چې د مکه مکرمه د فتح د پاره ورسره راوتلی وو او 2,000 نفر د اهل مکه څخه ورسره ملګری سو او دغه لشکر اکثره نفر نوی مسلمانان و. حتی د مکه مکرمه په نفرو کې ځینې مسلمانان و او ځینې تر اوسه پر هغه خپل شرک پاتو، مګر دراوتلو سبب یې هغه پخوانی دشمنی و چې د حوازن او اهل مکه په مابین کې و. د جاهلیت د وختو څخه دغه دشمنی موجوده و. یو د هغه جملې څخه چې مشرک وو او جنگ ته راووتی صفوان ابن امیه و. هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 4 میاشتې امان ورکړی وو. کوم وخت چې د مسلمانانو لشکر راووتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې په لشکر کې د ډیرو نفرو سره اسلحه نسته ځکه نه درلوده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل سو چې د صفوان سره اسلحه سته.
نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و صفوان ابن امیه ته چې د اسلحې تاجر وو او په دغه ورځ مشرک وو رجوع وکړه. ویل یا صفوان اسلحه راکه. صفوان ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم په غصب او زور یې غواړي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا په عاریت یې غواړم، کار ځینې اخلو او بیرته یې درکوو، او دا ضمانت هم درکوم چې بیرته به پوره درکول کیږي. صفوان ویل هو درکوم یې. دغه اسلحه هم د قوم پرستی په سبب ورکړه چې په عربي کې حمیه ورته ویل کیږي. نو صفوان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته سل زغری او د سلو نفرو د پاره نور ضروري اسلحه په عاریت ورکړه. اوس نو د خبرې تراغلو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه مشرک څخه کومک وغوښتي. آیا د مسلمانانو یو امام یا خلیفه ته دا جائز او روا ده چې د مشرک یا کافر څخه کومک وغواړي؟ هغه علما چې د مشرک او کافر څخه کومک اخیستل جائز بولي، د هغو دلیل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه عمل او کار دی. او هغه علما چې د کفارو څخه کومک اخیستل جائز او روا نه بولي، هغه بیا وایي چې دغه کومک د یو مشرک فرد څخه وو، نه د یو کافر دولت څخه یا د یو کافر ډلې څخه. خود دغه مسئلې حکم به ان شاء الله د قصې تر بیانولو وروسته مفصل درته بیان کوم. او دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفوان څخه اسلحه په عاریت واخیسته، نه په زور. په دې کې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عظمت او رحمت را معلومیږي. ځکه مسلمانانو مکه مکرمه فتح کړه، کولای شوای چې د اهل مکه ټول مال او دولت په زور واخلي، مگر دا د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم رحمت او شفقت وو چې ټول مالونه یې ورپرېښول، حتی اسلحه هم نه ځینې واخیسته. او کم وخت چې اسلحه ته ضرورت پیدا سو، بیا یې هم د اسلحه د خاوند په اجازه ځینې واخیسته، چې دغه کار د اسلام عظمت او کرم ثابتوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې د لشکر ډیر نفر خواړه او نور د خپل ضرورت لپاره شی نه لري، نو یې د اهل مکه څخه په قرض او پور مالونه واخیسته او د لشکر د غریبو خلکو سره کومک وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د مکه مکرمه څخه راوتی، عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه پر مکه مکرمه حاکم او والی پریښاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غیاب کې مکه مکرمه اداره کړي. عتاب رضی الله تعالی عنه د هغو کسانو څخه وو چې نوې مسلمان شوی وو، مگر څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې کې صدق او اخلاص ولیدي، او بل دی قوي ځوان او د مکه مکرمه د اشراف څخه وو، د مکه مکرمه د اداره کولو قدرت یې درلودي، نو یې دی دغه کار د پاره وټاکي. عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه د ردت په وخت کې چې دا بیا ورسته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې پیښ شو، او نور شاوخوا قبیله د اسلام څخه مرتد شوه، بیا هم دی رضی الله تعالی عنه پر اسلام ثابت او قائم پاتې شو. کوم وخت چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې نور قبیله مرتد شوه او اهل مکه هم غوښته چې مرتد شي، نو سهیل ابن عمرو رضی الله تعالی عنه په بیانیو او خطبو اسلام ته رابلل، او عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه پر اسلام ثابت پاتې کړ. نو دغه عتاب فقط څو ورځې د اسلام کې دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مکه مکرمه والی مقرره کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د طائف و طرف ته حرکت وکړي، نو د علیه الصلاة والسلام هم د معلوماتو د لپاره خلق لیږل، د حالاتو څخه نو به خبره. حال ورته راغلی چې د حوازن لشکر راوتلی دي او حنین ته را رسیدلی دي او د جنگ میدان هم خوش کړی دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا مقرره کړه چې په حنین کې به د دوی سره جنگ او مقابله کوي. مسلمانانو ته حالات او اخبار معلوم شو، دا جنگ په بخبری کې نه دی پیښ شوی، که څه هم په اول کې مسلمانان به خبره و، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا کشف کړه چې د کفارو لشکر راوتلی دي.
په سهار کې چې د مسلمانانو لشکر حرکت وکړي 12,000 نفر دي. د اول وار د پاره د مسلمانانو دون لوی لشکر جوړیږي. د ځینو خلکو په زړه کې اعجاب، لوی او خود پسندي پیدا شو چې والله 12,000 نفر یو، هیڅوک مونږ ماتولای. حتى ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله لا نغلب من قله، یعنی د لشکر د لجوالي په سبب نه مغلوب کیږو. یعنی اوس معدد دون نه دی چې د لجوالي په سبب د ماته وخورو. کوم شکست خوري د هغه بل سبب وي. نو دغه ډیروالي غرور په لشکر کې نشریدي. ځینې ضعیف النفس مسلمانان دغه ډیروالي تر تاثیر لاندې راغله. توکل او اعتماد پر دغه شمیر او عدد سو چې ډیر یو. دغه د لشکر پر ډیروالي د مسلمانانو اعتماد الله جل جلاله د سوره التوبه په 25 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني خامخا الله جل جلاله ستاسو سره په ډیرو ځایو کې کومک کړی دی، خصوصا د حنین په ورځ کې کله چې ستاسو ډیروالي تاسو په تعجب کې واچولاست، نو هغه ډیروالي ستاسو څخه هیڅ شی استنکی. یعنی د دشمن حمله نه در څخه وګرځولې او پر تاسو باندې مزکه تنگ سوه، سره د دې چې مزکه ډیره پراخه ده. بیا مو دشمن ته شاور وګرځول په داسې حال کې چې تښتېدل. الله جل جلاله په دغه آیات شریف کې وهغه اعجاب ته اشاره وکړه چې د ډیروالي په سبب د خلقو وزړو ته ور داخل شوی وو. اوس نو د مسلمانانو لشکر رهیدي په لار کې پر داسې عربو ورغله چې د یوې درخت سره عبادت کاوه، بلکې دغه درخت عبادت یې کاوه چې دغه درخت ته ذات انواط ویل. عربو به پر دغه درخت د تبرک د پاره لاسونه تیرول، رشکانی او ټکران به پر زړول، په اخترو کې به هلته میلې کولې، خپل اسلحې به پر زړولې. دغه درخت سره به حیوانات حلالول، دغه درخت سره به د عبادت په نیت ناست و. نو د ذات انواط نوم هم په دغه سبب پر ایښول سوی وو چې دغه رشکی او ټکران په زړېده. په لشکر کې هغه کسان چې اوسه تازه ایمان راوړی وو او د هغه بتپرستی شوق لا تر اوسه په دماغ کې وو. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله موږ ته هم دغه یو ذات انواط را جوړ ک لکه دوی چې لري. مسلمانانو هم دغه درخت غوښته لکه د مشرکانو چې د تبرک د پاره ځانونه پوری موږي او رشکانی په وزړوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډیر قهر سره و فرمایل الله اکبر، په والله تاسو داسې خبره وکړه لکه د موسی علیه السلام قوم چې موسی علیه السلام ته وویل اجعل لنا الها كما لهم الهه. یعنی موږ ته هم داسې اله او معبود را جوړ ک لکه مشرکان چې لري. ورونو په درخت او ډبرو پوری ځانونه مشل او د هغو څخه د نفع او ضرر امید درلودل حتی مشرف او مبارک بلل، دا د مشرکانو کارونه دي. درخت او ډبرې نه نفع او نه ضرر رسولای شي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل تاسو څنګه زما څخه دغه شیان غواړئ؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کسان امر کړ چې پر دغه خبره توبه وکړي او د الله جل جلاله څخه بخښنه وغواړي. هغه هم توبه وایسته او د الله جل جلاله څخه یې عفو او مغفرت وغوښتي. د مسلمانانو لشکر د حنین پر طرف ورهیدي لکه د مخه چې مدرته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر راغلی وو چې حوازن په حنین کې دي. نو مسلمانان هم د چهارشنبه په شپه چې د شوال د میاشتې 10 ورځې تیرې شوې وې و حنین ته ورسېده. مسلمانانو د حنین تر شیلې د مخه خپل خیمه ودرولې. اوس نو حوازن د حنین د شیلې
پر هغه بل غاړه دي او مسلمانان تر شیلې د باندې د مکه مکرمه و طرف ته دي. کوم وخت چې مسلمانانو خیمه ودرولې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو د اصحاب کرامو څخه امر کړ چې تبه د آس سره یو ویلوړي غونډې ته وخیږي او پر هغه آس بسپوري د حوازن معلومات وکوي، حرکتونه کمینونه به ټوله تر نظر باسي او د شپې په اخر کې به د معلوماتو سره راسي. بیل المانزه او انساني ضرورت به د خپل ځای څخه نشوري. سړی هم پر آس پورسو او یو ویلوړي غونډې ته وختي. د شپې تر اخره هلته ولاړو، حتی د آس څخه هم نسوکشته او د شپې په اخر کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځنی وکړه چې یو شی دی ولیدي؟ سړی ویل یا کم خاص شی مې نه ولیدي. د کفارو لشکر پر هغه خپل حال وو، زه وفلانی او فلانی غره ته وختلم، مګر حوازن می ولیده چې شذ حیوانات او پسونه یې ټول راوستلي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکي او وی فرمایل ان شاء الله سبا دغه ټول مالونه د مسلمانانو د پاره غنیمتونه دي. په دغه شپه د مسلمانانو د لشکر پیرداري د انس ابن ابي المرصد رضی الله تعالی عنه پر غاړه و. مګر په دغه وخت کې و مالک ابن عوف ته درید ابن صمه ځینې لارښوونې کړې وې او مالک ابن عوف عملي کړې وې. سره د دې چې درید په سترګو نه لیده، خو د عقل او تجربه څخه کار اخیستی چې د هغه لارښوونو څخه یو داوه ویل دغه اضافه او شان چې مراوستلی دي. کفارو خو خپل ټول او شان راوستلی و چې ټوله بیکاره او د دوی تر ضرورت زیات و. نو درید ویل دغه اضافه او شان چې مراوستلی دي شذ او کوچنیان ټوله پر دغه زائد او شان سپاره کړي او د لشکر تر شایه ودروي. ځکه په دې کار کې دوه فائدې شته. یو دا چې کوم ماته وخوړه دوی کولای شي چې د اوشانو سره وتښتي، او بل فائدې دا ده چې یو څوک د لری ورته ګوري هغه ته دا نه معلومیږي چې دا نردي کښځي، نو لشکر تر هغه خپل واقعي شمیر څو چنده زیات معلومیږي ځکه اوشان دي او خلق پر سپاره دي. مالک ابن عوف هم شذ او کوچنیان پر اوشانو سپاره کړ. واقعا هم دون لشکر ځنی جوړ سو چې اخر یې نه معلومه دي. حتی ځینو مسلمانانو به ویل چې د کفارو د لشکر شمیر 80,000 دي، که څه هم په حقیقت کې د حوازن ټول لشکر 60,000 نفر وو. ورون 60,000 نفر لشکر هم ډیر لوی لشکر دی، خو د دوی په دغه کار د دوی شمیر څو چنده زیات معلومه دي. او بل هغه کار چې درید کړی وو هغه داو څنګه چې د حوازن لشکر تر مسلمانانو د مخه و دغه منطقه ته راغلی وو، نو مالک ابن عوف د درید په مشوره او لارښوونه په دغه شپه کې د خپل لشکر ډېر حصہ د حنین د شیلې په لارو تنګیو فرعي شیلو او نورو ډیرو پټ ځایو کې د کمین د پاره کښنولي و. او دا امر یې ورته کړی وو کوم وخت چې مسلمانان دغه شیلې ته راکښته کیږي اول خو د غشو باران پر شروع کوي او بیا په یو ور ټوله یو حمله پر وکړي. اوس د حوازن د لشکر ډیره حصہ د شپې د حنین په شیله کې په خپل کمینو کې سره ځای پر ځای شو او د مسلمانانو د لشکر دراتک انتظار باسي. د مسلمانانو د لشکر لوی مشکل داو چې د حنین د شیلې څخه ډیر لوړ و او شیله ډیره کښته و، و شیلې ته د لشکر کښته کېدل ډیر سخت او مشکل و ځکه لار داسې کښته ده لکه یو شویندوکی، لږ کښته نه و بلکې شیله داسې کښته ده چې نفر باید په ځغستا ور کښته شي، ځان نشي تکیه کولای. د دغه شپې په آخر کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر ټولی کی بیرغونه وویشل. اوله ټولی د بنی سلیم ده، هغه 1000 نفر د آس پاره چې د مسلمانانو د لشکر مقدمه و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د مکه مکرمه تر فتح د مخه په لار کې ملګری سو. د دې ټولي قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ
د شپې په آخر کې وشیلې ته د کښته کېدو آمادګي ونیول شوه او د سپېدو تر چاودلو وروسته د وادي حنین پر طرف حرکت شروع شو. دلته مالک ابن عوف خپل لشکر ته اوامر صادروي. ویل توري راوباسي، توري راوېستل شوې، ویل پوښونه یې مات کړي ځکه بیا رجوع نسته او په یوه وار به حمله او هجوم پر وروړي. مالک ویل نه غواړم چې جنگ څو ورځې دوام وکړي، بلکې په یوه ورځ به جنگ پای ته رسیږي. د حوازن لشکر د تورو پوښونه مات کړه، توري یې په لاسو کې دي، د حملې دپاره تیار او آماده دي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معلومات خلق د حوازن د لشکر په ټولو حالاتو خبر و او هر څه یې سنجولي و، فقط په دغه کمینو نه و خبر او د هغو دپاره هیڅ فکر نه کړی. هلته د هغه لوړې څخه و وادي حنین ته د مسلمانانو راکښته کېده شروع شو. اول هغه څوک چې راکښته شو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دی او بني سلیم ورسره دي. کوم وخت چې دغه اوله ټولي راکښته شو او دوهمه ټولي په کښته کېدو شروع وکړه، د کمینو د طرفه اول د غشو باران پر شروع شو چې په دغه غشو یې ډېر مسلمانان زخمیان او زوبل کړه او بیا د دشمن ډلو یو ځای شدیده حمله وکړه. څرنګه چې وشیلې ته کښته کېده ډېر سخت و ځکه یو دم کښته و، یوازې یو نفر چې به کښته کېدی خپل ځان یې نسوای تکیه کولی، هغه د مخ نفر به پورې واهه. نو په بني سلیم کې د کښته کېدو په سبب بد حال پیښ و. د دغه بد حال سره سره د کمینو د طرفه حمله پر شروع شوه. د دوی خیال وو چې د دشمن لشکر مو مخته دی، هلته به ورځو جنگ او مقابله به ورسره کوو. خو هغه ناببره د دواړو طرفو څخه د کمین د نفرو حمله پر شروع شوه. په خپل پر خالد رضی الله تعالی عنہ وهل او وارونه شروع شو. د خالد رضی الله تعالی عنہ بدن ټوک ټوک او زخمی شو. د ډیرو زخمو په سبب ولوید غزار شو. کفارو د بني سلیم پر خلقو وهل او وارونه شروع کړ. د بني سلیم خلق خو نوی مسلمانان سوي و، په تېښته شروع وکړ. مګر چیرې وتښتي؟ وراسته طرف ته کمین دي، و چپه طرف ته کمین دي، مخته د دشمن لشکر دی، د تېښتې دپاره بله لار نسته بېله دې چې پر شا ولاړ سي. نو یې د شا پر طرف مخ ونیوي. د هغه طرفه بیا د مسلمانانو هغه نور لشکر راکښته کیږي، هغه خپل ځانونه نسي تکیه کولای او بني سلیم غواړي چې ور وخیږي. هغه چا چې دا حال لیدلی دی هغه وایي خلق یو د بل پر اوږو سره سپاره او پراته و. دلته په مسلمانانو کې قتل او وژنه شروع شوه. د مسلمانانو هغه نور لشکر چې په سراره دي هغه نه ویني او نه دي خبر چې په شیله کې څه پیښه ده. هغه خپل پرمختګ ته دوام ورکړی دی، غواړي چې ورکښته سي او دلته بد حال جوړ دی. د کښته خلق غواړي چې لوړ وخیږي او د لوړ خلق غواړي چې ورکښته سي. هغه نور لشکر چې په دې حال خبر سو چې په شیله کې کمین دی او خلق وژل کیږي، هغه هم په تېښته شروع وکړه. دلته مالک ابن عوف ټول لشکر 60,000 نفر امر کړ چې په یو ور حمله وکړي او مسلمانان په دغه بد حال اخته دي. د مسلمانانو په لشکر کې عمومي تېښته شروع شوه او هرې خواته ځغلي. ځینو یې په ځغستا مکې مکرمې ته ځان ورساوه او ټول لشکر وتښتېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناره وهي، غواړي چې دغه مات شوی لشکر را وګرځوي، خو څوک نه دریږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې پر میدان پاتې شو. هغه صحابه کرام چې ثابت پاتې دي او نه تښتي هغه هم یو او جلا جلا دي. 60,000 نفر په دغه حالت کې پورا ګرځېدلي دي. خلق زغلي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناره پر وهي الی عباد الله، خو یو هم تر شا نه ګوري. ډیر بد شکست او ماته و. ابو سفیان چې په دغه وخت کې نوې مسلمان شوی وو هغه وویل د دغه ماتو خلق مخ بل شي نه راګرځوي بیل د جدي دریاب، یعنی تر هغه ځای پورې بسغلي. جبله یا کنده ابن جنید چې منافق وو هغه ناره کړ نن ورځ سحر باطل سو. دلته نو د الله جل جلاله د طرفه هغه لوی امتحان شروع سو.
د مسلمانانو د ایمان امتحان په دغه ځایو کې اخیستل کیږي. په دغه وخت کې یو د هغه کفارو څخه چې په ظاهر مسلمان شوی دی او نوم یې شیبه ابن عثمان ابن ابي طلحه دی. عثمان ابن ابي طلحه دغه شیبه پلار د هغو کسانو څخه وو چې د احد په ورځ د کفارو بیرغ پورته کاوه او د مسلمانانو د طرفه ووژل شو. دغه شیبه د هغه عثمان زوی دی او د مسلمانانو د لشکر سره راوتلی دی. غواړي چې په مناسب وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني. غواړي چې د خپل پلار بدله او انتقام په نن ورځ کې واخلي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې ولاړ دی او یوازې جنگ کوي. هیڅوک نه دی ورسره او ناره وهي الی عباد الله. شیبه چې یو خنجر ورسره دی د خپل مقصد د پوره کولو لپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شیبه ولیدي. ویل یا شیبه څه خبر دی؟ شیبه ویل یا رسول الله غواړم چې ستاسو څخه دفاع وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل دلته راځه. شیبه ورغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پر ځګر مبارک لاس ورکښېښاوه او ویل د الله څخه بخښنه وغواړه. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی. تشرب من وحي الرحمن 9.9